بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ډیر ژر به دوی ته مونږ خپلې نښې وښایو په عالم آفاق کې، یعنی ځمکې او اسمانونو کې او د دوی په خپلو نفسونو کې، تر دې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دا قرآن حق دی. آیا دا خبره کافی نه ده چې ستا رب په هر څه شاهد دی؟ ملګرو، 1400 کاله مخکې انسان په دې خبر هم نو چې ځمکه څه ډول ده. د هغې وخت خلکو د دې تصور هم نشو کولی چې د دې نړۍ څخه بهر نور څه شته او که نه. که موږ اوسني عصر ته فکر وکړو نو پوه به شو چې بېشکه الله تعالی په دې آیات کې د اوسنۍ زمانې خبره کړې ده. په اوس وخت کې ساینس دا ثابته کړه چې کائنات څومره لوی ده او په دې لوی کائنات کې موږ چېرته اوسیږو. ملګرو، په دې ویډیو کې به تاسې پوه شئ چې زموږ ځمکه د کائناتو په پرتله څومره لوی ده. په دې هیله چې ویډیو تر پای وګورئ. دا چې تاسې ګورئ دا ځمکه ده، په دې کې تاسې چېرته اوسیږئ او هر هغه څه چې تاسې ګورئ هغه په همدې نړۍ کې شتون لري. راځئ چې دا ځمکه له سپوږمۍ سره پرتله کړو، ځکه چې سپوږمۍ یوازینی څیز دی چې موږ ته د شپې ډېر صفا او نږدې ښکاري. خو سپوږمۍ دومره هم موږ ته نږدې نه ده څومره چې موږ فکر کوو، بلکې دا له موږ څخه دومره لرې ده چې د دې فاصلې په منځ کې تقریبا داسې 30 نورې ځمکې راتلی شي. د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ واټن 3,84,400 کیلومتره دی او له سپوږمۍ څخه ځمکه څه داسې ښکاري، کافي لوی ښکاري. راځئ چې اوس وګورو چې دا آبي ځمکه له مریخ څخه څنګه ښکاري. نو دا یو عکس دی چې له مریخ څخه د ناسا رابوټ لخوا اخیستل شوی دی. دا کوچنی ټاکی چې تاسې ګورئ دا زموږ نړۍ ده چې له مریخ له ځمکې څخه داسې ښکاري. د مریخ او ځمکې اوسط واټن 225 میلیونه کیلومتره دی چې دا تر 400 میلیونه کیلومتره ته هم رسیږي. د دې معنی یعنی که موږ یوه ورځ مریخ ته ځو نو موږ به د سپوږمۍ له فاصلې څخه 986 ځلې زیاته فاصله وهو، تر دې چې له ځمکې څخه د رڼا را رسېدلو به هم 10 دقیقې تېرې شي. ملګرو، که موږ لږ نور هم لرې لاړ شو نو پیدا به کړو وایجر یو فضایي الوتکه چې د انسان په لاس جوړه شوې هغه فضایي الوتکه ده چې په فضا کې له نړۍ څخه ډیره لرې تللې ده. اوس مهال دا زموږ له ځمکې څخه 158 اسټرونومیکل یونټه په فاصله کې شتون لري. د یو اسټرونومیکل یونټ اندازه زموږ له ځمکې څخه تر لمره پورې چې کومه فاصله ده 150 میلیونه کیلومتره، دا یو اسټرونومیکل یونټ دی. وایجر یو چې کله د خپل سفر پر مهال خپله کیمره ځمکې ته راوګرځوله نو دا عکس یې واخیست. ملګرو، دا عکس په لیدلو څه خاص نه ښکاري، خو دا د بشر په تاریخ کې د انسان تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. دا سپین کوچنی ټاکی زموږ ځمکه ده، دا زموږ کور دی. په دې کې د تاریخ هغه انسانان هم تیر شوي دي چې د خدایي دعوه به یې کوله، او هغه د خدای جل جلاله پیغمبران هم تیر شوي دي چې ټول عمر یې د خپل خالق پیغام د هغه بندگانو ته رسو. او دا له دې ځایه د لمر په رڼا کې داسې یو وړوکی ټاکی ښکاري. وایجر یو سرعت په یو سیکنډ کې 19 کیلومتره دی او په دومره سپیډ لرلو سره هم دا تر اوسه له شمسي نظام څخه وتلی نه دی، او البته له شمسي نظام څخه به په 10,000 کاله کې هم ونه وځي. دوستانو، له شمسي نظام څخه بهر راځي انټرسټیلر نیبرهوډ، یعنی دا ټول زموږ د شمسي نظام ګاونډي دي. دلته موږ د اسټرونومیکل یونټ څخه لوړ په نوري کال واټن اندازه کوو. یو نوري کال یعنی د رڼا سرعت چې په یو کال کې کومه فاصله وهي چې اندازه یې 9.461 ټریلیونه کیلومتره ده، یو نوري کال بلل کیږي. د لمر نه علاوه زموږ تر ټولو نږدې ستوری چې پروکسیما سینټوري ورته وایي له موږ څخه بیا هم 4.40 نوري کاله لرې دی. ملګرو، دا زموږ کهکشان دی. زموږ ځمکه په دې کې شتون لري. دا ټول کهکشان له یوه کنج څخه تر بل کنجه پورې 100,000 نوري کاله لوی دی. په دې کې 100 میلیارده ستوري او 100 میلیارده سیارې دي، خو دا ټول تاسې له شپې نشئ لیدلی، ځکه چې 99% ستوري چې تاسې د شپې لخوا ګورئ هغه فقط په دې وړې ساحه کې وي. دوستانو، د یوې څېړنې په اساس د دې حیرانونکي کهکشان ترڅنګ په کائنات کې داسې نورې مختلفې 2 ټریلیونه کهکشانونه شتون لري، او په دې کې دومره سیارې او ستوري دي چې د دې پر اندازه زموږ په ځمکه کې د خاورو او شګو ذرې هم کمې دي. تر اوسه چې ساینس پوهانو څومره کائنات پیژندلې ده دا دومره ده لکه د مثال په توګه که تاسې فکر وکړئ چې پیژندلې کائنات د یو فوټبال په څیر ده او باقي پاتې کائنات زموږ د ځمکې په اندازه ده.
یعنی دومره ډیر څه نور هم پاتې دي چې تر اوسه ته مونږ خبر هم نه یو. دوستانو نور تاسې تصور وکړئ چې مونږ په دې کائنات کې په کوم ځای کې اوسېږو او د الله تعالی دا خلقت څومره جالبه او حیرانونکې دی. ملګرو دا ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.